سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. شپاړسم څپرکی د درواغو ویلو د ورځې جشن. کله چې په سرلی پیل شي د بابل اوسیدونکي 12 ورځې جشنونه جوړوي. پر 14مه ورځ د دغه جشن دستوري یا مراسم په سترو درواغو یعنی د درواغو د پاچا په جوړولو سره پای ته رسیږي. په دغه 12 ورځو کې په بابل کې خلک خپلې تر ټولو ښکلې جامې اغوندي او ځوان نجونې د اشتار معبد ته ځي. هلته ځانونه نارینه‌و ته سپاري چې ورسره تفریح وکړي. کله چې هر سړي له یوې ښځې سره ساعت تیر کړ، هغې ته ډالۍ ورکوي او ښځې دغه ډالۍ ټولوي چې کله میړه کوي نو تیار جیز ورته لري. هیڅوک له دغه دستور څخه تعجب نه کوي او هیڅ نارینه هم کله چې ښځه کوي دا تمه نه لري چې ښځه یې باکره وي. په دغه 12 ورځو کې ټول په عیش و عشرت بوخت وي او ځانونه د پسرلي د 14مې ورځې جشن ته تیاروي. پر 14مه ورځ زه په خپل میلمستون کې ناست وم. ناڅاپه یو شمېر عسکر زما میلمستون ته راننوتل. نارې یې کړې، زموږ پاچا چیرته دی؟ زموږ پاچا راکړئ، کنې ټول به ووژنو. دغو عسکرو په قهرجنو چغو د میلمستون منزلونه ولټول او بالاخره هغه منزل ته راورسېدل چې موږ پکې میشت وو. دوی نارې کړې، زموږ پاچا راکړئ، زموږ پاچا مه پټوئ. عسکرو زموږ د کوټې په مخ کې شور ماشور جوړ کړی و او زما مریی کاپتا له ډاره د خوب تر تخت لاندې پټ شو. ما ته یې وویل فکر کوم په بابل کې بلوا شوې ده. پاچا تښتېدلی دی او د هغه پلویان په دې ګمان چې هغه په دې میلمستون کې دی دلته راغلي دي. ما د کوټې دروازه خلاصه کړه او عسکرو ته مې وویل ما پیژنئ که نه؟ زه سینوها ابن الحمار یم، مصری ډاکټر یم. ما ستاسې د پاچا غاښ ایستلی دی. هغه زما د خوشحالولو لپاره په همدې ښار کې خپل پوځ پریډ ته مجبوره کړ او که ما په تکلیف کړی ستاسې پاچا ته به ولاړ شم او شکایت به وکړم. سپاهیان وویل که ته سینوها یې نو موږ په تا پسې ګرځو او غوښتل مو تا ومومو. ومې پوښتل له ما سره مو څه کار دی؟ ویې ویل چې ستا مریی مو په کار دی. پوښتنه مې وکړه زما له مریی سره مو څه کار دی؟ عسکرو وویل نن د درواغو پاچا د جوړولو جشن دی. زموږ پاچا امر کړی چې ستا مریی ورولو. ومې ویل ستاسې پاچا زما له مریی سره څه کار لري؟ وی ویل په دې نه یو خبر خو که مریی موږ ته ونه ښیې تا به لوڅ کړو او له جامو پرته به دې د پاچا ماڼۍ ته بوځو. د دې لپاره چې وښیې ګواښ یې سم دی په یو حرکت یې زما جامې وایستلې او زه یې لوڅ کړم. بیا ټولو په حیرانۍ ماته کتل ځکه چې تر هغه وخته یې سنت شوی سړی نه و لیدلی. یو عسکر وویل د مردوک له خدایه پناه غواړم، دغه سړی ولې داسې دی؟ بل وپوښتل آیا ټول مصري سړي هم داسې دي؟ ومې ویل هو، په مصر کې نارینه په ماشومتوب کې سنت کوي. یو پکې وویل دغه خبره موږ ته اهمیت نه لري او بل نارې کړې موږ له تا هغه څوک غواړو چې باید راویسپارې ګنې. ما ورته وویل خبره لنډه کړئ او ووایئ چې څه به وکړئ. عسکر وویل یا د مریی راوښیئ او یا به تا لوڅ لغړ د بابل له واټونو تیر کړو او د پاچا ماڼۍ ته به دې بوځو. ومې ویل زه به ستاسې پاچا ته شکایت وکړم او وبوایم چې تاسې ته سخته سزا درکړي. عسکر وویل په خپله پاچا موږ ته ویلي چې که موږ ته خپل غلام ونه سپارې تا لوڅ ماڼۍ ته ورولو. کاپتا چې تر تخت لاندې له ویرې رپېده له هغه ځایه راووت او ویې ویل زما بادار لوڅ لغړ سلطنتي ماڼۍ ته مه ورولئ ځکه چې د یو مشهور ډاکټر عزت ته تاوان رسیږي. زه حاضر یم له تاسې سره هر چیرته ولاړ شم. کله چې عسکرو کاپتا ولید د خوشحالۍ چیغې یې وکړې او ویې ویل مردوک دې تل آباد وي. زموږ پاچا پیدا شو، موږ خپل پاچا پیدا کړ او اوس هغه د پاچاهۍ ماڼۍ ته بیایو. کاپتا سرتیرو ته حیران حیران کتل او کله چې عسکرو د هغه حیرانتیا ولیده په خوشحالۍ یې نارې کړې ته د 4 فصلونو پاچا یې. ته زموږ شهزاده یې او موږ دې له څیرې پیژنو. ځینو عسکرو د کاپتا پر وړاندې سرونه ټیټ کړل او ځینو نورو د شا لخوا په لغتو واهه او اړې کړ چې ژر ورسره روان شي. کاپتا وویل زما باداره خیال کوم په داسې یو هیواد کې ژوند کوم چې ټول اوسیدونکي یې لیوني دي. زه اوس نه پوهېږم چې په خپلو 2 پښو ځم که په سر روان یم او ښایي خوب وینم ځکه هغه څه چې ګورم د خوب منظرې دي او که زه یې په دغه هیواد کې اپوټه راځوړند کړم نو ته مه پرېږده چې زما جنازه ځناور وخوري. جنازه مې مومیایي کړه او په مصر کې مې ښخ کړه.
یو عسکر په خندا وویل دلته د مړیو جنازې ځناور نه خوري ځکه چې جنازه یې په سیند کې اچوه او اوبه یې د سمندر لوري ته بیایي. کپتا وویل باداره مه پرېږده چې زما جنازه په سیند کې واچوي ځکه چې زه به په بلې دنیا کې ژوندی پاتې نشم. عسکرو وخندل او ویل موږ نن یو ښه پاچا پیدا کړی شو د دې لپاره چې په خبرو کې ژبه نه نښلي. کپتان نه غوښتل میلمستونه ووځي خو عسکرو په لغتو او د نیزو د لرګیو په ګزارونو هغه وخوځاوه او له ځان سره یې بوت. له دې وروسته چې کپتا په جبر روان شو ما په بیړه خپلې جامې واغوستې او د هغه تر شا د پاچا د ماڼۍ پر لور روان شوم. زه پوهېدم چې له پاچا سره نږدې اړیکې لرم نو چا زما مخه ونه نیوله. کله چې ماڼۍ ته ننوتم په ماڼۍ کې ګڼ شمېر کسان راټول شوي ول. ټولو نارې وهلې او عسکرو په ډېر هیجان خپلې نیزې ښورولې. ما یقین وکړ چې په بابل کې بلوا شوې ده او که له ولایتونو عسکر ونه غوښتل شي ممکنه ده د بابل پاچا بورا بوریاش د پاچاهۍ له ګدۍ کښته شي ځکه د خلکو له احساساتو داسې ښکارېده چې د بورا بوریاش په خلاف خپل احساسات څرګندوي. له دې پرته چې څوک زما مخه ونیسي هغه تالار ته ننوتم چې پوهېدم د بابل پاچا هلته دی. کله چې تالار ته ورننوتم ومې لیدل چې د مردوک د ستر معبد کاهن او یو شمېر نور کاهنان هم هلته راټول شوي دي. کله چې کپتا تالار ته ننوت ناڅاپه د مردوک د معبد ستر کاهن په داسې حال کې چې د بابل پاچا ته اشاره کوله وویل دغه هلک چې لا یې ږیره نه ده شنه شوې له دې ځایه وباسئ. موږ چمتو نه یو چې هغه خپل پاچا وبولو. نورو د دغه کس د خبرو د تایید لپاره وویل دغه هلک له دې ځایه وباسئ او موږ چمتو نه یو چې له دې زیات یو ماشوم پر موږ حکومت وکړي. هغه وباسئ. د مردوک د معبد ستر کاهن زما د موریې کاپتا لور ته اشاره وکړه. ویل اوس موږ وتوانېدو یو بالغ او هوښیار پاچا پیدا کړو او هغه به خپل پاچا غوره کړو چې د عقل او د شتمنۍ په فکر کې پر موږ حکومت وکړي. کله چې دغه خبرې د معبد د کاهن له خولې ووتې هغه کسان چې هلته وو د بابل په ځوان پاچا یې حمله وکړه. په خندا او ټوکو یې د شاهي نښې د هغه له سره او ټټره لرې کړې او جامې یې ترې وایستلې. وروسته یې د هغه پښې او لاسونه لمس کړل او ویل وګورئ دغه ځوان څومره کمزوری دی. لا یې له خولې د شیدو بوی راځي او د خپل حرمسرای د ښځو ساعت نشي تېرولی. دوی زما غلام ته په اشارې سره وویل دی به حرمسرای ته استوو چې د حرمسرای د ښځو ساعت ورسره تیر شي. کله چې له بورا بوریاش د پاچاهۍ نښې اخیستل کېدې هیڅ مقاومت یې هم ونه کړ او ما کتل چې له خپل زمري سره چې لکۍ یې د پښو په منځ کې نیولې وه د کوټې یوه کونج ته ولاړ. کله چې مې وکتل زما غلام ته یې سلطنتي جامې ور واغوستې او پر ټټر او سر یې د پاچاهۍ نښې نښانې ور ولګولې نو زه نه پوهېدم چې پر خپلو پښو روان یم او که پر سر. کاپتا یې په هغه تخت کېناوه چې مخکې د بابل پاچا پرې ناست و. حاضرو خلکو یې پر وړاندې سجده وکړه او ځمکه یې ښکل کړه. ان په خپله بورا بوریاش چې لوڅو د کاپتا پر وړاندې سجده وکړه ویل هغه باید زموږ پاچا وي ځکه چې تر هغه هوښیار او عادل سړی په دې هېواد کې نشته. زما مریې دومره حق پک پاتې و چې خبرې نشوې کولی خو ما کتل چې د سر ویښتان د پاچاهۍ تر نښو لاندې چې پر سر یې ښودل شوي وي جګ ولاړ ول. کله چې په کوټې کې موجودو کسانو کاپتا ته درناوی کاوه هغه نارې کړې غلي شئ. ټول غلي شول او هغه وویل زه فکر کوم یو کوډګر پر ما کوډې کړي او داسې شیان راښیي چې حقیقت نه لري ځکه چې ناممکنه ده دا خبره ومنو چې زما په شان یو پردی کس په دغه هېواد کې پاچا شي. حاضرینو اعتراض وکړ او په ټوکو او خندا یې وویل داسې نه ده ته زموږ پاچا یې هیڅ چا په تا کوډې نه دي کړي او موږ په ډېر صمیمیت او خوشحالۍ سره خپل پاچا کړی. کاپتا وویل سره له دې چې زه نه غواړم ستاسې پاچا شم خو ستاسې د فیصلې پر خلاف هم عمل نشم کولی. د دې لپاره چې ستاسې شمیر زیات دی خو له تاسې یوه پوښتنه کوم او غواړم چې سم ځواب راکړئ. زه ستاسو پاچا یم که نه؟ ټولو په ګډه نارې کړې هو ته زموږ پاچا یې او بیا یې د هغه پر وړاندې سجده وکړه. یو کس د زمري پوستکی واغوست او د کاپتا د تخت پر وړاندې پر ځمکه کېناست او وغورېد. کاپتا یو ځل بیا نارې کړې غلي شئ او ټول غلي شول. زما مریې وویل که زه ستاسې پاچا یم باید زما حکمونه ومنئ. ټولو نارې کړې هر څه چې ته ووایې تر سره به یې کړو. کاپتا وویل له دې کبله چې زه نن ستاسې پاچا شوی یم نن باید جشن جوړ کړئ او ووایي چې موریان راشي. ځینې موریان چې موجود ول کاپتان ته نږدې شول او هغه وویل سمدستي شراب او خواړه راوړئ چې ویې خورم او د شرابو په وسیله ځان خوشحاله کړم او نور هم زما په شان ځانونه ماړه او سرونه ګرم کړي. موریان وویل په بلې کوټه کې شراب او خواړه چمتو دي. هغه یې پورته کړ او په شور ماشور او خنداګانو یې بل حال ته یووړ.
زه هم له هغو سره ولاړم او ګورم چې هلته ډول ډول خواړه او شراب ایښودل شوي او هر څوک چې څه غواړي خوړی او څښلی شي. د بابل پخوانی پاچا بورابوریاش د موریانو په شان یو لنګ تر ملا تاو کړی و او د خلکو په ټولي کې یې هر لوري ته منډې وهلې. د شرابو جامونه یې نسکورول، د موجودو کسانو په جامو به یې ټینګه قورمه اچوله او هغوی به یې اړکول چې ښکنځلې وکړي. د سلطنتي ماڼۍ په حویلۍ کې حوزونه له شرابو او بیرو ډک کړي ول چې هر چا کولی شوی چې د حوزونو په څنګ کې په موجودو جامونو کې شراب یا بیر راواخلي او ویڅکي او په مستو او خرما او له شیدو څخه په ترلاسه کیدونکو یو ډول غوړو باندې یعنی کوچو باندې خیټې مړې کړي. کله چې خیټې مړې او سرونه ګرم شول داسې شور او ولوله په خلکو کې پیدا شو چې ما یې ساری نه و لیدلی. د پرګنو او رتبو توپیر نه و، هر چا به له یو بل سره ټوکې کولې او چا چې تر پرونه پورې د پاچا بورابوریاش پر وړاندې سجده کوله نن یې هډوکي د هغه لور ته ګزارول. بورابوریاش به هم خندل او بیرته به یې هډوکی د هغه چا پر لور ګزار کړ چې دی به یې پرې ویشتی و. د دې شور ماشور په منځ کې ما ځان خپل مریې ته ورساوه. هغه ته مې وویل کاپتا اوس ټول مست او نشه دي، څوک ستا فکر نه کوي، پاڅه چې د نورو له خبرتیا پرته ولاړ شو ځکه چې زه اټکل کوم د دغه کار پایله به ښه نه وي. کاپتا چې د کباب شوي خره د غوښې په خوړلو لګیا و وویل ستا دغه خبرې ماته دي او مچ د بنګا په شان دي. نه زه ستا خبره منم او نه دغه نیکمرغي پرېږدم چې له دې ځایه ولاړ شم. ته نه ګورې چې دغو خلکو په څومره مینه او شوق زه خپل پاچا ټاکلی یم؟ آیا د دغې مینې او علاقې په بدل کې له دغه ملت سره خیانت وکړم او هغوی پرېږدم؟ بله دا چې ته باید له دې وروسته ماته د کاپتا نوم وانخلې ځکه چې زه د 4 فصلونو پاچا یم او هر ځل چې له ما سره خبرې کوي باید ووایې ای د 4 فصلونو پاچا او د نورو په شان زما په مخ کې سجده وکړي. ومې ویل کاپتا ستا دغه پاچاهي یوازې درواغ او ټوکې دي ځکه امکان نه لري دغه ملت تا غوندې یو بهرنی مریی خپل پاچا وټاکي او زه ویرېږم هسې نه چې د دغو ټوکو نتیجه موږ ته خطرناکه وي. له دې مخکې چې ناوخته شي پاڅه چې ځانونه یو چیرته پټ کړو چې له دې ځایه ولاړ شو او که پاڅېږي او راشي زه به ستا دغه سپین سترګې وبښم او تا به په خپلې لکړې نه وهم. کاپتا خپله غوړه خوله پاکه کړه او په لاس کې د خره په یو هډوکي سره وګواښلم او نارې یې کړې دغه پلیت مصری له دې ځایه لرې کړئ کنې مجبور به شم چې په لرګي د هغه هډوکي ورمات کړم. کاپتا چې دغه خبره وکړه هغه سړي چې د زمري پوستکی اغوستی و پر ما حمله وکړه. پر ځمکه یې وغورځولم او په خپلو نوکانو یې شکارې کړم. لږ پاتې و چې ټول بدن مې زخمي کړي خو له نیکه مرغه نغاري ووهل شوې او اعلان وشو چې نوی پاچا دې د عدالت د پلي کولو لپاره ولاړ شي او مصنوعي زمري زه خوشې کړم. د بابل عدالت خونه یعنې محکمه سلطنتي ماڼۍ ته نږدې و او کله چې کاپتا هلته د عدالت د پلي کولو لپاره بوت نو د دې لپاره چې له دغه مسؤلیته ځان خلاص کړي ویې ویل زه د بابل د قاضیانو په عدالت ډاډه یم، غوره دا ده چې هغوی د پخوا په شان عدالت وچلوي. خو خلکو د خبره ونه منله. وی ویل چې موږ د خپل نوي پاچا له لوري د عدالت پلي کول غواړو چې پوه شو آیا هوښیار او پوه دی او د انصاف د اصولو پر بنسټ فیصله کولی شي. کاپتا مجبور شو چې قضاوت ته غاړه کیږدي او خلکو هغه د قاضي پر چوکۍ کېناوه. متروکه او زولني چې د عدالت د اجرا نښې دي د هغه په مخ کې کېښودې. لومړی هغه سړی نږدې شو چې ظلم پرې شوی و. د دغه سړي جامې شکېدلې وې او ما وکتل چې د سر ویښتان یې هم سپین دي. وروسته پوه شوم چې د سر ویښتان یې له دې امله سپین شوي ول چې ایرې یې پر سر شیندلې وې او کالي یې هم په قصدي توګه شلولي ول چې په پریشانه حالت کې پاچا ته راشي. ځکه کله چې څوک په بابل کې ځان مظلوم بولي هڅه کوي له ظاهري پلوه خورا بېوزله ښکاره شي چې د پاچا پرې زړه وخوږېږي. سړی زما د مریې په مخ کې پر ځمکه پرېوت. ځمکه یې ښکل کړه او ویې ویل ای د 4 فصلونو پاچا نن ستا په شان بل څوک عادل او هوښیار نشته ځکه خو له تا څخه د عدالت تمه لرم. زه یوه ښځه لرم چې 4 کاله ورسره یم خو میندواره شوې نه ده. اوس نوي حامله شوې او سره له دې چې ځینو راته ویل ستا د ښځې په خېټه کې حرامي دی خو ما نه منله تر دې چې پرون مې له یو عسکر سره ولیده. زه ونه توانېدم دغه عسکر ونیسم ځکه چې هغه ډېر پیاوړی او کله چې زه کور ته راغلم وتښتېد. خو اوس مې توره ینه له درد او شکونو ډکه ده. زه نه پوهېږم دغه ماشوم چې زما د ښځې په خېټه کې دی زما دی که د هغه عسکر. له همدې کبله راغلی یم چې له تا وغواړم دغه ستونزه راته هواره کړي او ما له دې شکونو خلاص کړي چې پوه شم د دغه ماشوم په هکله زما دنده څه ده. کاپتا په وارخطایي شاوخوا وکتل ځکه چې نه پوهېد څه ځواب ورکړي. د هڅه کوله داسې ځواب ورکړي چې له عدالته لرې نه وي
نو ناڅاپه یې مریان راوغوښتل او ویې ویل لرګي واخلئ او دغه سړی ووهئ. مریانو سوټي راواخیستل او پر سړي اخته شول. تر دې وروسته چې هغه یې وواهه سړي خلکو ته وویل آیا زما په اړه د پاچا فیصله عادلانه وه؟ ظلم هم پر ما شوی او باید وهلی شوی هم زه وای. خلکو چې دغه خبره واورېدله کاپتا یې توضیحات وغوښتل او ویې پوښتل ای د 4 فصلونو پاچا ولې دې دغه سړي ته د وهلو حکم وکړ؟ کاپتا وویل یو سړی چې دومره احمق وي د وهلو وړ دی، ځکه دا د منلو وړ ده چې یو سړی خپله کرونده چې ښه فصل کوي همداسې پرېږدي او تخم پکې ونه کري. کله چې بل څوک د احسان او ترحم له مخې راځي او په دې پټي کې تخم کري نو بیا دی راشي او شکایت وکړي چې ولې نورو د ده په مځکه کې تخم کرلی دی. خو که شاړه ځمکه له نورو غواړي چې پکې تخم وکري او بیا باید کرونده ملامته کړو. البته له دې کبله ښځه ګرمه نه ده چې له بل سړي سره یې اړیکې نیولې دي، ځکه چې دغه سړي د ښځې غوښتنه پوره نه کړی شوه او هغه یې پر یوې شاړې ښځې بدله کړې وه. خلکو چې دغه خبرې واورېدې د شاباس غږونه یې ورکړل او د کاپتا پوهه او هوښیاري یې وستایله. بیا یو بوډا کاپتا ته نږدې شو او ویې ویل ای د 4 فصلونو پاچا، زه ستا او د دغې ستنې پر وړاندې چې د بابل قوانین پرې لیکل شوي د عدالت اجرا غواړم او شکایت مې دا دی په دې وروستیو کې ما د کوڅې په څنډه کې کور جوړ کړ، خو هغه عسکر چې زما کور یې په ټیکې جوړ کړ زه یې تیر ایستلم، خراب توکي د کور په ودانۍ کې وکارول او کور یې ښه مضبوط جوړ نه کړ. کله چې دغه کور وران شو او یو لاروی هم پکې ووژل شو، اوس د دغه لاروي قربانیان له ما څخه تاوان غواړي په داسې حال کې چې ما ګناه نه ده کړې. زما برخلیک څه دی او د دغه مړه شوي لاروي خپلوانو ته څه ووایم؟ کاپتا فکر وکړ او ویې ویل دغه موضوع چې تا یاده کړه ډیره پیچلې ده. بیا یې د بابل له قاضیانو څخه چې هلته موجود ول وپوښتل په دې اړه قانون څه وایي؟ قاضیانو هغه ستنه کاپتا ته ور وښودله چې قانون پرې لیکل شوی و او ویې ویل که یو کور د ټیکهدار د سستۍ یا ټګۍ له امله وران شي او د کور خاوند ووژني باید ټیکهدار ووژل شي. که کور له ورانېدو وروسته د کور د مالک زوی ووژني باید د ټیکهدار زوی د کور د خاوند زوی د قتل په تور ووژل شي. قانون د نورو د وژلو په هکله څه وایي؟ خو موږ یې داسې تعبیروو چې که د کور له وراني څخه نورو ته هر ډول تاوان ورسیږي باید ټیکهدار یې جبران کړي او باید هرومرو تاوان نورو ته ورکړي. کاپتا وویل زه نه پوهېدم چې په دې هېواد کې ټیکهداران دومره ټکان او چلبازان دي او د کورونو له توکو غلا کوي. آیا دا چې د کورونو په جوړولو کې داسې بې پامي کوي چې کور ورانیږي نو زه به ملامت یم، وروسته پام کوم چې له دغسې دوکهمارو ټیکهدارانو سره مخامخ نشم. خو د دغه سړي د شکایت په هکله او دا چې د وژل شوي لاروي خپلوانو ترې تاوان غوښتی دی، زما عقیده دا ده د وژل شوي لاروي کورنۍ باید د ټیکهدار خټګر د کور مخې ته ولاړ شي او کله چې لاروی هلته تیریږي نو دوی دی ووژني. خو که د دغه لاروي خپلوانو د لومړني لاروي د خپلوانو په شان د تاوان او ګرمې غوښتنه وکړه، هغه کسان باید ګرمه ورکړي چې دویم لاروی یې د ټیکهدار د کور مخې ته وژلی دی. د اصلي مجرم په هکله زما نظر دا دی چې په دغه پیښه کې هیڅوک د هغه لاروي په اندازه ګرم نه دی چې د دغې بې بنسټه او سست کور له څنګه تیریده، ځکه چې هیڅ هوښیار کس د هغه کور له مخې نه تیریږي چې اډانې یې سستې وي او ممکنه ده وران شي. له هغه وروسته اصلي تورن همدا بوډا دی چې دلته راغلی او وایي چې کور یې وران شوی دی. دغه سړی له دې امله مجرم دی چې که له دې چې د بابل اوسیدونکی دی ټول عمر په همدغه هیواد کې اوسیدلی او بوډا شوی، خو لا هم نه پوهېده چې بابل کې باید د کور جوړول یو ټیکهدار ته ونه سپارل شي، ګنې باید په تمه وي چې په لومړنۍ میاشت کې کور وران شي. که خپل کور کوم ټیکهدار ته ورکوي باید د هغه پر کار څارنه وکړي چې هغه درغلي ونه کړي. له دې کبله چې د ټیکهدار کار یې نه دی څارلی او هغه یې نه دی کنټرول کړی نو هغه باید غولولی او کور یې داسې ور جوړ کړی وای چې وران شي، ځکه تر هغه چې احمقان دوکه نه شي او هغوی تاوان ونه زغمي هوښیاران به نه شي. یو ځل بیا خلکو د کاپتا عدالت وستی او هغه سړی چې د عدالت د اجرا لپاره راغلی و په خواشینۍ سره لرې شو. بیا یو چاغ سوداګر چې ګرانبیه کالي اغوستي ول کاپتا ته نږدې شو او ویې ویل 3 ورځې مخکې زه هم د نورو په شان د اشتار معبد ته ولاړم چې له یوې باکرې نجلۍ سره ساتیری وکړم. له دې وروسته چې سره او سپین مې ورکړل د یو عادي حاجت لپاره مجبور شوم له هغې لرې شم او چې بیرته راستون شوم په حیرانۍ مې ولیدل چې هغه له یو بل سړي سره ساتیری کوي، په داسې حال کې چې له ما یې سپین زر اخیستي ول او له ما سره یې واده کړی و چې د ستنېدا په تمه مې پاتې کیږي.
کله چې مې ورته وویل زما سپین زر راکړي، ځواب یې راکړ چې تا را سره واده کړې چې تفریح به را سره کوي، اوس چې هغه سړی ولاړ له ما سره ساعت تېرولی شي. ما ورته وویل ما هغه وخت له تا سره ساعت تېری کوو چې ته باکره وې، خو اوس بکارت نه لري. خو د نجلۍ زما خبره ونه منله، ویل زه ستا سپین زر بیرته نه درکوم، ځکه هغه څه چې تا غوښتل له ما یې واخلي اوس هم له ما سره شته او هغه ترلاسه کولی شي. ما ورته وویل چې ما له تا څخه یو روغ خټین لوښی اخیستی و او د هغه بیه مې هم درکړې او بیا د یو کار لپاره له تا څخه لرې شوی یم. په هر حال کې لوښی زما شوی و، ځکه تا دغه خټین لوښی پر ما خرڅ کړی و او دا حق دې نه درلود چې پر چا یې خرڅ کړي چې هغه یې پر مځکه وولي او ماتې کړي. اوس چې زه راغلی یم ته د مات شوي لوښي ټوټې ماته راکوي او راته وایي دغه لوښی دې له ما اخیستی دی. کله چې کاپتا دغه خبرې واورېدې خپله متروکۍ په زوره وښورول او ویل ما هیڅ چېرته داسې سړي نه دي لیدلي چې د دغه ښار د خلکو په شان سادهګان او احمقان وي او د هغو شیانو په اړه شکایت کوي چې بې اهمیته وي. ای سوداګره، که ته د یوې تازه میوې لپاره بازار ته ولاړ شي، کله چې میوه واخلي سمدستي یې خوري، که نه څو ورځې یې پرېږدي، بیا څو شپې وروسته ورستنېږي او وایي ولې دغه میوه چې ما اخیستې ده ورسته او شیته شوې ده. یوه ځوانه او باکره نجلۍ هم لکه تازه میوه داسې ده، کله چې چا واخیسته باید ژر یې وخوري. خو که یې ځوانه نجلۍ پرېښوده او دی ترې ولاړ او د سنیدا پر وخت یې ولیدل چې د هغه میوه خرابه شوې یا ستا په وینا خټین لوښی مات شوی، باید شکایت ونه کړي. ته د دې پر ځای چې له دې نجلۍ شکایت وکړې باید د هغې احسان ومنې چې له تا سره یې مرسته کړې، ځکه چې ستا له ستنېدا مخکې ستا لپاره خنډ لرې کړی او که دغه خنډ پاتې وای ستا لپاره به یې ستونزه پیدا کړې وه، خو هغې دغه زحمت بل چاته پرېښود چې ته له ستونزې پرته ورسره ساعت تېر کړې. له دې معلومیږي چې ته کم عقل سړی او د تازه میوې په قدر نه پوهېږې. زه تا محکوموم چې له دې وروسته تل له ماتو شوو لوښو سره ساعت تېر کړې. بیا هم خلکو د ستاینې نارې ووهلې او د کاپتا پوهه او عقل یې وستایه. زما مريي قاضیانو ته په خطاب کې وویل نن ما په کافي اندازه عدالت اجرا کړ، اوس ستړی شوی یم، باید استراحت وکړم او کنه شکایت کوونکي پیدا شول باید قاضیان د هغو شکایتونه وجاجوي. د دغه سوداګر شکایت زه متوجه کړم چې یو پاچا یم او په حرمسرای کې 400 ښځې لرم، باید ولاړ شم او ورسره ساعت تېر کړم. زه له هغوی سره د تفریح لپاره ځان وړ بولم، ځکه چې خوړو پیاوړی کړی یم او پر دې سربیره له هغه وروسته چې د 4 فصلونو سلطان شوم فوقالعاده ځواک راپکې پیدا شوی چې حتی په ځوانۍ کې مې داسې ځواک نه درلود. خلکو پر ډیرې خوشحالۍ سره کاپتا د حرمسرای پر لور بوت، خو په خلکو کې یو سړي ساعت تېري نه کوله او نه یې خندل. هغه بورابوریا شو، ځان یې ماته راورسوه، ویل سینوها ته ډاکټر یې او حرمسرای ته ننوتی شي، ورشه او مه پرېږده چې ستا مريی زما ښځو ته لاس وروړي، ځکه که دغه کار یې وکړ نن ماښام به د هغه پوستکی ترې وباسم او پوست به یې پر دیوالو کېږدم چې وچ شي. خو که زما د ښځو پر لور لاس اوږد نه کړي د هغه مرګ به اسانه کړم او زه وایم چې داسې یې ووژني چې شکنجه نه شي. ما وویل بورابوریاش هر څه چې ته وغواړې زه به یې ترسره کړم، خو زه له دې امله ډېر خفه یم چې تا د موریانو په جامو کې وینم. زما ینه او توری له غمونو ډک دي، ځکه دا نشم زغملی چې خلک دې تا سپک کړي او یا درته سپکې سپورې ووایي. بورابوریاش وویل نن د سترو درواغو یعنې د درواغو د پاچا ورځ ده. پر دغه ورځ یو کس د بابل د پاچا په توګه ټاکل کیږي، خو د هغه پاچاهي تر یوې ورځې زیاته نه وي او د بابل ټول اوسیدونکي پر دې خبرې پوهیږي. خو کله چې زه او ته خبرې کوو ستا مريی د حرمسرای پر لورې ځي، زه ویریږم هغه زما ښځو ته لاس وانچوي. ته ورشه او د دې پیښې مخه ونیسه. زه او بورابوریاش د حرمسرای پر لور وخوځېدو او په لاره کې ما د سترو درواغو د ورځې د دودونو په هکله ترې توضیحات وغوښتل. هغه وویل هر کال پر دغه ورځ د بابل خلک تر ټولو بدرنګ او ساده سړی د یوې ورځې لپاره د پاچا په توګه ټاکي او د دغه سړي پاچاهي له سهاره پیلېږي او د بابل پاچا د یو مريی په شان د هغه خدمت کوي. پر دغه ورځ دغه موقتی پاچا هر څه چې وغواړي ترسره کوي. ما چې ستا مريی ولید چې ډیر بدرنګ او احمق دی، ومې ویل چې هغه د ورځني سلطنت لپاره انتخاب کړی. ما وپوښتل له دې وروسته چې دغه ورځ پای ته ورسیږي له دغه موقتی او ورځني پاچا سره څه کوئ؟ بورابوریاش وویل کله چې دغه ورځ پای ته ورسي هماغه ډول چې سهار ناڅاپه هغه د بابل پاچا شو، په څو شیبو کې د لمر لوېدو پر وخت هغه وژني او د هغه د وژلو فرمان د بابل پاچا یعنې زه ورکوم.
که دغه سړی چې د یوې ورځې پاچا کیږي په یوې ورځ کې څوک مړه او ژوبل نه کړي یا د پاچا ښځه او شتمني د ځان نه کړي د لمر لوېدو په وخت کې د هغه په شرابو کې زهر اچول کیږي او هغه ته یې ورکوي چې له خوارۍ پرته مړ شي. خو که په دې یوې ورځې کې له خپل قدرته ناسمه استفاده وکړه په دې بڼه کې به یې زه په سخت شکنجې سره مړ کړم. پخوا یو ځل په همدې ورځ د بابل حقیقي پاچا چې د نورو په شان په ساتیریو بوختو د یوې ترخې شوروا د خوړلو له امله چې خلکو به ویل زهر پکې اچول شوي ول له دې نړۍ سترګې پټې کړې او هغه بدرنګ او کمعقله سړی چې د یوې ورځې لپاره د بابل پاچا شوی و د حقیقي پاچا له مړینې وروسته 14 کاله د بابل پاچا و. له همدې امله زه نن د خوړو او څښاک په وخت کې ډېر احتیاط کوم چې د نوموړي پاچا په برخلیک اخته نشم. کله چې زه او برابوریاش د حرمسرای دروازې ته ورسېدو ما ولیدل چې کاپتا په داسې حال کې چې له پوزې یې وینه څاڅي او یوازینۍ سترګه یې پړسېدلې له هغه ځایه راووت. ما وویل کاپتا په تا څه شوي؟ ژوبل شوی یې؟ کاپتا وویل وګوره په حرمسرای کې له ما سره څه وکړل. ده زیاته کړه کله چې زه حرمسرای ته ننوتم پوه شوم چې دوی غواړي زړې تورې او چاغې وینځې ما ته راکړي. ما وویل چې له هغوی کرکه کوم او د یوې ځوانې او ښکلې ښځې پر لوري روان شوم. خو هغې ښځې لکه زمرۍ پر ما حمله وکړه او په خپلو بوټانو یې په سترګو او پوزې ووهلم چې سترګه مې وپړسېده او له پوزې مې وینه روانه شوه. کله چې برابوریاش زما د مریې خبره واورېده داسې وخندل چې پر ځمکه د لوېدو له امله یې زما په مټ تکیه وکړه. کاپتا وویل سینوها زه جرأت نشم کولی چې حرمسرای ته ننوځم ځکه چې دغه ښځه لیونۍ شوې ده او که حرمسرای ته ننوځم ما به ووژني. ته حرمسرای ته ولاړ شه او د هغې جمجمه سوری کړه چې د هغې په سر کې ننوتلی او ورانکاری او روح ترې راوځي او زه یې په غېږ کې ونیولی شم. ځکه که دغه ښځه لیونۍ نه وای نو پر ما یې حمله نه کوله ځکه زه اوس د هغې پاچا یم او دا حق هم لرم چې هغه خپله خور کړم. برابوریاش ما ته وویل سینوها ورشه وګوره چې په حرمسرای کې څه تیریږي او کومې ښځې پر دغه احمق حمله کړې ده. نن چې د درواغو د پاچا ورځ ده زه حرمسرای ته نشم ننوتلی خو ته چې ډاکټر یې هر چیرته آن حرمسرای ته ننوتی شي. زه فکر کوم هغې ښځې چې ستا پر مریې حمله کړې یوه پیغله ده چې نوې ما ته راوستې ده او ما غوښتل چې هغه د ځان کړم خو لا هم لکه د وحشیانو غوندې ده او زه په تمه یم چې هغه آرامه شي. ما نه غوښتل چې حرمسرای ته ننوځم خو برابوریاش دومره ټینګار وکړ چې د هغه غوښتنه مې ومنله او حرمسرای ته ننوتم. خواجګان پوهېدل چې زه ډاکټر یم زما مخه یې ونه نیوله. ما ولیدل چې په حرمسرای کې بې نظمي ده او یو شمیر زړو ښځو سینګارونه کړي چې د دروغو د پاچا د جشن پر ورځ سات تیر کړي. زه چې یې ولیدم له ما یې د کاپتا پوښتنه کوله ویلې چې زموږ چاغه وزه چیرته ولاړه او ولې یې صبر ونه کړ چې له موږ سره مستي وکړي. یوه تورپوستې ښځه چې زما د مریې په شان چاغه وه زما خواته راغله او ویې پوښتل زما چاغه وزه بیرته راستنه کړه چې زه یې په خپلو کېنوم زما فیل راستون کړه چې خپل خرطوم زما پر بدن راتاو کړي. خواجګان تر ما ګیر چاپیر راتاو شول او ویل د دغو زړو ښځو فکر مه کوه ځکه چې یوه هم لیونۍ شوې نه ده. دغه حرکتونه د دې لپاره کوي چې نن یې ځانونه تفریح ته چمتو کړي ول. خو د حرمسرای په ښځو کې یوه پیغله ده چې دلته له راتګ سره سره پر ټولو غوسه ده او نن لیونۍ شوې. د درواغو پاچا یې سخت ژوبل او تیښتې ته اړ کړ. اوس یې هم یوه چاړه په لاس کې ده او چې موږ وغواړو ورنږدې شو پر موږ حمله کوي. ته باید ولاړ شي او د دغې ښځې د لیونتوب معالجه وکړې. خواجګان مخکې شول چې لار راوښیي. زه یې حرمسرای ته بوتلم چې روښانه او ځلیدونکي خښتې درلودې. د انګړ په منځ کې یو حوض و چې له کاڼو جوړو. د سمندري ځناورو مجسمې پکې جوړې شوې وې. د دغو حیواناتو له خولو اوبه د فوارې په شان بهېدلې او بیرته حوض ته تویېدلې. د حوض پر څنډه یوې ځوانې ښځې چې شلېدلې جامې اغوستې وې د سمندري حیواناتو پر یوې مجسمې تکیه کړې وه ولاړه وه. له څڼو او کالو یې اوبه بهېدلې او داسې ښکارېده چې له حوضه راوتلې وي. یوه چاړه یې په لاس کې وه چې په لمر کې ځلېدله. کله چې زه ورنږدې شوم هغې ځوان نجلۍ چې له خواجګانو سره د جنګ په وخت کې کمیس شکېدلی و یو څه وویل. خو خواجګانو ډېر شورماشور جوړ کړی و او د فوارو د بهېدلو غږ هم اوچت و نو ځکه زه پوه نه شوم چې دغه ښځه څه وایي. ما خواجګانو ته وویل چې له دې ځایه ولاړ شئ چې انګړ تش شي او دغه فوارې هم بندې کړئ چې زه د دغې ښځې غږ واورم. خواجګان ولاړل او د اوبو فوارې هم بندې شوې. په دې وخت کې ما د ښځې غږ واورېد. هغې سندرې ویلې او غومبورې یې له ډېره هیجانه تک سره شوي ول. هغې ته مې وویل ای ښځې غلی شه او دغه چاقو لرې وغورځوه. دلته راشه زه به دې درملنه وکړم. ته بې له شکه لیونۍ شوې. ښځه د دې پر ځای چې زما خبره ومني ویل ای بیزو
که زما مخې ته راشي زه به دغه چاقو ستا په توره ینه کې دننه کړم ځکه چې زه ډېره غوسه یم. ما وویل ای ښځې چاقو لرې وغورځوه ځکه چې له تا سره دښمني نه لرم او نه غواړم تا ته تاوان ورسوم. ښځې وویل څو تنو سړیو دغسې خبرې راته کړې دي او ویلي دي چې ما ته بد نیت نه لري، خو زه پوه شوم چې هغوی غواړي ما دوکه کړي او استفاده راڅخه وکړي، ځکه خو مې دغه چاقو راخیستی دی. هر سړی که ما ته رانږدې شي وبه یې وژنم. په تیره بیا دغه یو سترګی بوډا چې د یو خسک په شان پړسېدلی دی. ومې ویل دا ته وی چې د بابل پاچا دې ژوبل کړ؟ ښځې وویل زه وم او خوشحاله یم چې د هغه له پوزې مې وینه وبهوله. زه یې خپل خدای ته وقف کړی یم. زه باید د هغه خدای په مخ کې ونڅېږم او آن د بابل پاچا باید له ما څخه استفاده ونه کړي. ما ورته وویل که غواړې د خپل خدای په مخ کې ونڅېږې دغه خبره په ما پورې اړه نه لري. زه یو ډاکټر یم. زما دنده دا ده چې تا لیونتوب ته پرېنږدم او نه غواړم چې ته په دغه چاقو ځان ژوبل کړې. که ته ژوبله شې د بابل پاچا به تاوان وکړي ځکه چې د هغه خواجګانو ما ته وویل ته یې په ډېره لوړه بیه د موریانو په بازار کې اخیستې یې. ښځې وویل زه وینځه نه یم چې څوک دا حق ولري ما د موریانو په بازار کې خرڅه کړي. زه یوه پیغله یم چې په زور یې وتښتولم او که تا لږ شعور درلودی په دې خبرې به پوه شوی وې. بیا ښځې شاته وکتل او ویل خواجګان د ونې سر ته ختلي دي چې زموږ خبرې واوري. آیا ته په کومه بله ژبه خبرې نشي کولی چې هغوی پرې پوه نشي؟ ما په مصري ژبه خبرې پیل کړې او ومې ویل زه مصری یم، نوم مې سینوها ابن الحمار دی. زه یو ډاکټر یم او ته باید له ما ونه ویرېږې. کله چې ښځې واورېدل زه په مصري ژبه خبرې کوم زما پر لور راغله او ویل زه نه پوهېدم چې ته مصری یې، ګنې ژر به درته راغلی وی. که له دې چې پر تا باور لرم خپل چاقو نشم درکولی ځکه چې دغه چاقو ته اړتیا لرم. نن شپه د بابل پاچا راځي چې له ما ګټه واخلي، خو زه نیت لرم چې د خپل ورمیږ رګونه پر دغه چاقو پرې کړم او مړه شم، ځکه زه نه غواړم چې د خپل خدای پر وړاندې بې عزته شم. که ته غواړې چې زه ژوندی پاتې شم او له خدایانو ویریږې نو ما له دغه هېواده وباسه، خو په دې پوه شه چې زه به ونه کړی شم ستا انعام هغسې چې یوه ښځه یوه سړي ته ورکوي درکړم، د دې لپاره چې زه خپلو خدایانو ته وقف شوی یم او هیڅ سړی باید له ما سره ویده نه شي مګر دا چې زما خدای ووایي چې دغه سړی وغواړه او له هغه سره څملاستو خوند واخله. ما وویل زه هیڅ نیت نه لرم چې له تا ګټه پورته کړم یا له تا سره ویده شم، نو له همدې امله هیڅ اندېښنه مه کوه. خو د بابل له حرم سرایه ستا وتل له عقله لرې کار دی، ځکه چې دلته ستا د ژوند وسایل چمتو دي او تا ته خواړه او نور هر شی چې وغواړي درکوي. ښځې وویل ما په خپل هېواد کې خواړه او جامې درلودې او د دې ځای جامې او خواړه زما لپاره اهمیت نه لري، خو دا چې وایې نیت نه لري له ما سره څملې دا هغه موضوع ده چې کله ما له بابله وباسې پرې خبرې کولی شو، ځکه که څه هم زه خدایانو ته وقف شوی یم خو که زموږ خدای وغواړي چې یو سړی خوښ کړم موافقه کولی شم چې له هغه خوند واخلم. ومې ویل ای ښځې زه نیت نه لرم چې تا له بابل څخه وباسم او له دې ځایه دې یوسم، ځکه چې د بابل پاچا زما ملګری دی او که تا له حرم سرایه وتښتوم د دوستۍ د دودونو خلاف کار به مې کړی وي. پر دې سربیره باید پوه شې هغه سړی چې په یوې سترګې ړوند او د خسک په شان پړسېدلی و د بابل همیشنی پاچا نه دی، بلکې د دغه هېواد د درواغو پاچا دی او یوازې یوه ورځ یعنی نن پاچاهي کوي. د بابل همیشنی پاچا چې ته یې اخیستې یې له بلې ورځې به هغه پاچاهي کوي او هغه ښایسته ځوان دی، هیلهمند دی چې له تا سره له څملاستو خوند واخلي او زه فکر کوم چې ته به له هغه سره له څملاستو خوند واخلي، ځکه خو درته سپارښتنه کوم چې د ماشومانو غوندې فکر مه کوه او دغه چاقو ماته راکړه. ښځې وویل که مې چاقو تا ته درکړ ته به مې ملاتړ وکړې؟ ومې ویل زه به ستا ملاتړ وکړم چې تاوان در ونه رسوي. بیا ښځې وویل زما نوم مینا دی او له دې کبله چې تا ژمنه وکړه چې زما ملاتړ به کوې چې څوک تاوان را ونه رسوي دغه چاقو تا ته درکوم. ته یو مصری یې، زه پوهېږم چې درواغ به نه وایې او ما به ونه غولوې. بیا یې په مسکا سره چاقو ما ته راکړ او ما هم چاقو ترې واخیست او وخوځېدم. کله چې روان شوم متوجه شوم چې مینا د چاقو په سپارلو سره زه په یوه ستر ازمویښت کې واچولم، ځکه چې له دې وروسته باید زه د هغې ملاتړ وکړم او د بورابوریاش د حرم په شان په یو ستر حرم سرای کې څه ډول د یوې ځوانې او ښکلې ښځې ملاتړ وکړم. غوښتل مې بیرته ستون شم او چاړه بیرته هغې ته ورکړم چې ترمنځ مو ژمنتیا ختمه شي، خو خواجګان را باندې راتاو شول او له دې کبله یې زه ستایلم چې له هغې ښځې څخه مې چاقو اخیستی و. دوی ویل که دغې ښځې چاقو له ځان سره ساتلی وای یا یې بل څوک واژه او یا یې ځان واژه، خو اوس ډاډه یو چې نه ځان وژني نه بل چاته تاوان پېښولی شي. کله چې له حرم سرای څخه ووتلم بورابوریاش مې خواته راغی او په خندا یې پوښتنه وکړه څنګه شو؟
آیا زما خبره سمه نه وه؟ او هغې ښځې چې ستا موریه یې ژوبل کړی و همغه ځوانه وینځه ده چې نوې زما لپاره اخیستې ده؟ ومې ویل هو، دغه ځوانه ښځه ستا د خواجګانو د بد چلند له امله داسې غوسه شوې ده چې فیصله یې کړې هیڅ یې اوس سړي ته به تسلیم نشي. غوره به دا وي چې ته څو ورځې هغه په خپل حال پرېږدې چې ورو ورو یې غوسه سړه شي، رامه شي او موافقه وکړي چې ته ورسره ویده شي. بورابوریاش وویل ته د دې ښځې د رام کولو اندېښنه مه کوه، ځکه چې زه ځوانې ښځې ډېرې ښې پېژنم او پوهېږم چې څه ډول یې باید رام کړم. دا لومړی ځل نه دی چې یوه پیغله او غوسهناکه ښځه زما حرمسرای ته راځي او کله چې هغې ته وایي چې له ما سره تفریح وکړي ډډه کوي. ځوانې نجونې چې له ما سره نه وي ویدې شوي ډارېږي او خیال کوي چې یو سخت خطر دوی ګواښي، خو کله چې ما ته نږدې کېږي او زما ځواني وګوري له ما سره داسې مینه کوي چې له هغه وروسته تل شکایت کوي چې ولې زه خپل ټول وخت له هغوی سره نه تېروم. بیا که د حرمسرای له نورو ښځو سره ساتیری کوم نو دوی بخیلي کوي او که زما ځواني ښکلا پر هغوی تاثیر ونه کړي بیا زه د رام کولو لپاره یوه ډاډمنه وسیله لرم چې هغه لرګی دی. زه امر کوم چې ځوانه او یاغي نجلۍ پړ مخې څملوي او خواجګانې په لښتو داسې ووهي چې له بدنه یې وینې وبهیږي او د شپې خوب ورنشي. دغه ښځه چې یو یا دوه ځله ووهل شي رام کېږي او هیڅکله به زما له امره سرغړونه ونه کړي. بورابوریاش له دې خبرې وروسته په خندا له ما لرې شو او زه د میلمستیا پر لور لاړم. زما مریی کاپتا سره له دې چې د مینا له لاسه زخمی شو او له دې وروسته چې د میلمستیا حال ته راغی د ډیرو شرابو له امله یې خپل درد هیر کړ. ډیر کسان ترې راتاو شوي ول او هغه یې اړکاوه چې ټوکې او ټکالې وکړي. زما مریی چې د دغه کار ښه وړتیا یې درلوده داسې خبرې او حرکتونه یې کول چې نور به یې وخندول. د میلمستیا په حال کې خلک داسې په تفریح او ساتیریو بوخت ول چې چا ماته توجه نه کوله. ومې غوښتل چې ځان کاپتا ته نږدې کړم او هغه ته ووایم چې پاڅه او وتښته، خو متوجه شوم چې نورو زما مریی داسې راګیر کړی چې له ما سره پټې خبرې نشي کولی. پر دې سربیره کاپتا باوري شوی و چې پاچا شوی او ممکنه وه امر وکړي چې نور ما ووهي. که څه هم هغه له مستۍ ځان ورک کړی و خو هر بل غلام چې د کاپتا پر ځای وای هم دا کار به یې کړی و ځکه چې ناڅاپه د بابل پاچا شوی و. له کاپتا څخه چې تیر شو ما له مینا سره هم ژمنه کړې وه چې باید ترسره کړې مې وای. د بابل پاچا ویلي ول که دغه نجلۍ زما ښایست وګوري غوسه به یې سړه شي او زما پر پښو به راولویږي، خو ما دغه خبره نه منله ځکه چې که مینا غوښتی چې ځان بورابوریاش ته تسلیم کړي تر اوسه به تسلیم شوی وای. ما شک نه کاوه چې بورابوریاش به خپلو خواجګانو ته امر کړی و چې هغه په لښتو ووهي او ما نه غوښتل چې مینا د خواجګانو له لوري ووهل شي او بدن یې زخمي شي ځکه چې مینا زما پر ژمنې باور وکړ او خپل چاقو یې ما ته وسپاره. پر دې سربیره موږ مصریان دا نشو منلی چې یوه ښکلې ښځه دې ووهل شي. ما دوه دندې درلودې. یوه دنده مې دا وه چې باید خپل مریی وژغورم او بله دنده مې دا وه چې د مینا د ژوند د ژغورلو لپاره د ملګرتیا ژمنه پوره کړم. د لومړۍ دندې په ترسره کولو کې مې شک نه کاوه حتی که بورابوریاش په ما غوسه شوی هم وای ځکه زما مریی کومه ګناه نه وه کړې چې د بابل د اوسیدونکو په لاس ووژل شي. خو د دویمې دندې په اړه لږ شکي وم ځکه چې بورابوریاش د دې لپاره زه حرمسرای ته پرېښودم چې پر ما یې اعتماد درلود او که ما مینا د هغه له حرمسرای تښتولی وای د هغه له دوستۍ او اعتماد سره به مې خیانت کړی وای. خو مینا هم په ما اعتماد کړی و او تمه یې کوله چې زه یې له بابل څخه وباسم یا دا چې پرې نږدم چې په لښتو ووهل شي. که زه په بابل کې پاتې کېدم او له پاچا مې غوښتې وای چې مینا مه وهه نو هغه به هم زما غوښتنه منلې وای، خو زه مجبور وم چې خپل مریی وژغورم او په بابل کې نه شوای پاتې کېدی. باید کاپتا مې له ځان سره تښتولی وای. نو له دې کبله چې له کاپتا سره تښتېدم مینا یوازې پاتې کېده او پاچا به وهله. د دې لپاره چې پر هغې ظلم ونشي نو مجبور وم هغه مې هم تښتولی وای. ان که د بابل پاچا د مینا تښتول د دوستۍ په خلاف یو عمل هم وبولي او فکر وکړي چې ما ورسره خیانت کړی دی. په نړۍ کې انسان تل په کارونو کې آزاد نه وي. د دې لپاره چې د انسان برخلیک ستوري ټاکي او کله چې انسان مجبور شي داسې کارونه وکړي چې په خپله یې کول نه غواړي. له همدې امله مې شک څنګ ته کړ او هوډ مې وکړ چې هم کاپتا له مرګه وژغورم او هم مینا له هغه ظلمه وژغورم چې ورته په تمه ده.